سویل ختیځ زون کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي. د خبریالانو پر وړاندې د یرغمل نیونې، ګواښلو او وژنو په تړاو راپور که څه هم د تیر 2019 کال په پرتله په عمومي ډول کم شوی، خو بیا هم 15 خبریالان په دغه کال کې وژل شوي، ګڼ نور وهل، ګواښل شوي او یا د بېلابېلو ډلو له لوري یرغمل شوي دي. په جنوب ختیځ زون کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه هم تاییدوي چې دې زون کې له خبریالانو سره حکومتي برخورد د تاوتریخوالي تر کچې دی چې دوی یې هم اندېښمن کړي دي. حکومتي مسؤلین په تیر 2019 کال کې د ولایاتو په کچه هم ډېرې قضیې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې شوي دي چې خوست کې هم د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په برخه کې 12 موارد ثبت شوي دي او هم په پکتیکا ولایت کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په برخه کې یا د تشنج په برخه کې 12 قضیې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې ثبت کړي دي. همدارنګه په پکتیا کې د تاوتریخوالي 2 موارد دي او په لوګر ولایت کې بیا 4 موارد دي چې دا ټولې د سویل ختیځ زون اړوند 10 قضیې جوړوي. دا همداراز وایي حکومتي مسؤلین د خبریالانو د مسؤلیت په برخه کې ناغېړي کوي او له خبریالانو سره په کډو ژمنو کې پاتې راغلي او د دې ترڅنګ د ټولو قضیو نیمایي په حکومت پورې اړه لري چې د خبریالانو په قضیو کې ښکیل بلل شوی. حکومتي مسؤلین لا هم د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب د ساتنې مسؤلیت او ظرفیت لوړوي په برخه کې ناغېړي کوي. یعنی موږ سره هغه وعدې چې حکومتي مسؤلینو کړي دي هغه باندې که دوی کلک ودرېږي او خپل دغه تعهد په دوامداره توګه او په ښه توګه وساتي، زه ډېر زیات باوري یم چې خبریالان به د حکومتي مسؤلینو له لوري هېڅکله ونه ګواښل شي. په عمومي توګه د خبریالانو پر وړاندې جدي خنډونه د معلوماتو د اخیستو پر وخت جوړیږي، نو ځکه خو د محلي رسنیو په شمول د نړیوالو رسنیو خبریالان هم له حکومت غوښتنه کوي چې معلومات پر وخت شریک کړي. په سویل ختیځ زون کې خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو موارد دا هم کیدای شي چې ځینې مسایلو کې یا جدي پیښې کیږي او یا داسې موارد وي چې اداره ریپورټ غواړي او یو غږ ته موږ منتظر وو، مثلا امنیه قمندانان موږ سره نه غږیږي یا کوم بل چارواکی خبریال ته په یو بله بهانه وخت نه ورکوي، یا وایي ما وزارت سره میټینګ ده په سکایپ کې مصروف، یا وایي موږ بله جلسه ده، په یو بله پلمه د خبریال معلومات ځنډوي. که له یوې خوا په ټول هیواد کې 2019 میلادي کال د خبریالانو په تړاو نرم ښودل شوی، خو په سویل ختیځ زون کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي زیاتېدل چې 10 بېلابېلې قضیې دي د اندېښنې وړ دی. د خبریالانو په باور د رسنیو داخلي او خارجي بنسټونه دي د رسنیو او خبریالانو سره د ظرفیت لوړوي او خوندیتوب تر بریده خپل مسؤلیت ادا کړي او هم د له خبریالانو سره د شویو قضیو په څېړنه او بررسۍ کې پر وخت جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.